د بیرغ په اړه د طالبانو تازه او نوی اعلان. ذبیح الله مجاهد تازه څه ویلي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي بیرغونه د تاریخ په اوږدو کې څو ځل تغیر شوي او هر جریان په خپل راتګ سره تبدیلي پکې راوستې ده. وړاندې زیاتوي بیرغونه څه توقیفي یا وحي نه ده چې پکې بدلون امکان نه لري. دا چې یوه اتکا څه رنګ لري یا یې نه لري مهمه نه ده، خو د یو هیواد د سمبول لپاره کفایت کوي او اوس هغه سپین بیرغ دی. که یو مناسب وخت کې په جمعي ډول پکې تغییر او تبدیل راغی بیا به له هماغه استفاده کیږي. تر دې وړاندې طالبانو خپل سپین بیرغ محمدي او اسلامي باله چې اوس یې ویان عادي اتکا ټوټه وباله او په وینا یې د کومې وحي پر اساس نه دی غوره شوی. بلخوا په افغانستان او پاکستان کې له شدیدو بارانونو او سیلابونو سره یو ځای تالند یا تندر هم 10 کسه وژلي دي. په کندهار، هلمند او بادغیس کې 3 تنه د تندر لویدو پیښه کې وژل شوي او د 4 نورو کسانو د ټپي کېدو ویل شوي دي. اخوا بیا د پاکستان پنجاب ایالت کې 22 تنه یوازې په یوه ورځ د تندر لویدو پیښه کې مړه شوي چې یو بې سرۍ واقعه بلل شوې ده. همدارنګه بلوچستان کې بیا د تندر لویدو له وجې د 15 کسانو مړینه ثبت شوې ده. په ورته مهال د دوشنبې په ورځ هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 22 ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی و. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.